انسان اشرف المخلوقات دی، د خدای بنده دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی، انسان دی. موږ انسانیت ته ژمن یو، د انسانیت احترام وکړو. له دغه کلمو له دغه لفظو مې اوس نفرت دی. د انسان چې د پولې پر بنیاد، د مذهب پر بنیاد، د رنګ و نسل پر بنیاد، د ژبې پر بنیاد کم تضلیل روان دی، انسان اوس له دې بیزاره دی چې یا ربه حیوان به دې پیدا کړی وم، یو مرغه به دې پیدا کړی وم. نه انسان چیر دی، انسانیت احترام چیر دی، د اشرف المخلوقات قدر چیر دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتی عزت چیر دی. نو کله چې زه فکر وکم ځوان خدای پاکه خر دې پیدا کړی وای، سپی دې پیدا کړی وای، خو نه انسان. دلته د انسان دونې تضلیل روان دی، دونه بې عزتي روانه ده. څوک یې نه مني چې دا اشرف المخلوقات دی، دا د خدای تخلیق دی، دا مسلمان دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی. دا وخت په کروڑونو انسانان، په میلیونونو انسانان د اذیت سره مخامخ دي، د ذهني اذیت سره مخامخ دي، نفسیاتي مریضان دي، د هغو ژوند راتلونکی نه دی محفوظه. مندې پریشانه دي، بچیان پریشانه دي، پلرونه پریشانه دي چې زموږ سره به څه کیږي. علماء کرام هره ورځ د انسانیت د احترام خبره کوي، د اشرف المخلوقات د احترام خبره کوي چې انسان ډیر مقدس دی، ډیر مقدم دی، قابل احترام دی. دلته د الله قانون ته څوک نه دی ژمن، د قرآن و قانون ته نه دی ژمن، شریعت ته نه دی ژمن، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثو ته نه دی ژمن. د 1973 په آئین کې، د پاکستان په آئین کې انسانیت ته ډیر احترام دی، ډیر مقام یې ورکړی دی، لیکن دا خلک یې نه مني. نه د پاکستان آئین مني، نه قرآن مني، نه شریعت مني، نه انسانیت مني، نه دا مني چې انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا مني چې انسان دی. د دې احترام په موږ فرض دی. په لکونو انسانان، په میلیونونو انسانان نوس دا وایي چې کاش اشرف المخلوقات نه وای، سپی وای دلې به مې ژوند کوي، خر وای دلته به اوس ګرځېدی، د اسمان مرغه وای چا به پوښتنه نه کولی چې ته چیرې ځې، چیرې راځې، څوک یې، له کومه وطنه راغلی. نو د الله د تخلیق احترام وکړي، د انسان احترام وکړي، د اشرف المخلوقات احترام وکړي، د مسلمان احترام وکړي، د انسانیت له لارې احترام وکړي، د قرآن مطابق چې انسان ډیر اعلی مقدس مکرم دی، مسلمان ډیر اعلی مقدم مکرم دی، د دې احترام وکړي، د دې اشرف المخلوقات احترام وکړي. انسان اوس له انسانیته بیزاره دی، انسان له اشرف المخلوقات بیزاره دی. د دې سره دا ظلم جبر پرېږدي، دا مه تنګوئ.